السلام علیکم. زیم صاحب زرا او تاسو ګورئ صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په سعودي عرب کې نوې آنلاین بانکینګ چې دی هغه سٹارټ شوی دی B360. دغه د بانک اکاونټ به تاسو ځان له څنګه جوړوئ. مکمل طریقه به درته ښیم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. B360 دې باندې به کلیک کو. تاسو ته ښکاري لیټس ګیټ سٹارټډ دې باندې به کلیک کو او دلته به یو ځان له نیک نیم ورکو. ما دا خپل نوم ورکو، کته نه به نیکسټ کو. دلته موږ ورکو خپل د اقامې نمبر. چې کله موږ د اقامې نمبر ورکو نو بیا به نیکسټ باندې کلیک کو. دلته موږ ورکو خپل د موبایل نمبر. موبایل نمبر چې ورکې بیا به کته نیکسټ کوئ. تاسو د موبایل نمبر باندې به یو ویریفیکیشن کوډ راشي، OTP ون ټایم 2903 دا راغی. بیا به دلته نه به تاسو خپل نفاذ نه به دا ویریفای کوئ. دې باندې به کلیک کوئ ګو ټو نفاذ اپ. دې باندې به کلیک کوئ. ستاسو نفاذ به دا کولاو شي. دلته نه به اکسپټ کوئ. دلته به تاسو بیا پروسیډ باندې کلیک کوئ. دې باندې تاسو کله کلیک کوئ نو دغه 79 دلته دی څنګه چلته و نو دغه دې باندې به کلیک کوئ او دلته به خپل د نفاذ کوم پاسورډ چې دی هغه به ورکئ. کله چې تاسو پاسورډ ورکړو نو ستاسو کوم د نفاذ کیمره چې دی هغه به کولاو شي او هغه به ستاسو سیلفي نه یو فوټو وباسي. فوټو باندې به کلیک کوئ. دا تاسو وګورئ دا دلته نه کمپلیټ شه. دلته به تاسو خپل ایمیل ایډرس ورکئ او بیا به کته نیکسټ باندې کلیک کوئ. دلته نه به تاسو 6 ډیجیټل کوډ ورکئ چې بیا تاسو اپلیکیشن لاګین کوئ چې تاسو لا هغه بالکل یاد وي. بیا به دوباره بیا ورکئ. اوس دې ځای کې تاسو وایي چې تاسو خپل ابشر چې دی هغه اوپن کړئ. ابشر اپلیکیشن به موږ خپل اوپن کړو. ابشر چې کله موږ اوپن کړو نو بر نوټیفیکیشن باندې به کلیک کړئ. دا تاسو ښکاري اپروول ریکویسټ دې باندې به کلیک کوئ او دلته به دا اکسپټ کوئ. دا ښکاري دا دلته نه اکسپټ شه. بیا به راشئ دې ته. بیا به تاسو ته دا مختلف قسم آپشن راکړي. دا به دغه شانتې پرېږدئ او بیا به نیکسټ باندې کلیک کوئ. دلته به تاسو ته بیا راکړي ستاسو سیلري څومره ده. دلته به سیلري باندې کلیک کوئ. دې کې خپل حساب سره تاسو پرېږدئ چې څومره تاسو ته ښه ښکاري. زه به دې باندې کلیک کوم. دلته نه بیا خپل حساب سره سلیکټ کړئ چې 2000 سلیکټ کړئ 5000 زه به دې باندې کلیک کوم. دلته بیا تاسو ادر باندې کلیک کړئ. تاسو چې کومه ډیټا په دې کې بیا ورکړي نو هغه به تاسو ته دا شو کړي. یو ځل تاسو وګورئ او بیا به تاسو اکسپټ باندې کلیک کړئ. دا وګورئ تاسو اکاونټ چې دی هغه کمپلیټ شه. نو بیا به زه لیټ سٹارټډ باندې کلیک کوم. دا وګورئ زما اکاونټ چې دی هغه اوپن شه.